د نکاح کولو د پاره خپل آداب دي طریقه ده، لیکن یو اهم خبره په نکاح کې چې د احادیثو نه معلومیږي موږ د الله تعالی د حدودو نه تجاوز کوو. بار بار الله فرمایي تلک حدود الله، دا د الله تعالی حدود دي. شریعت موږ ته یو حد پورې په بعض اشیاو کې اجازت راکړې دي. الحمدلله والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. یو ملګری دا تپوس کړی دی چې په ودونو کې په کورونو باندې بلفونه لګول، باطې لګول، دغه شان واده کې ډزې کول، پټاخیل لزول یا څیرې وغیره ظلمي تاسول یا نور داسې اشیاء چې زمونږ او ستاسو په دې علاقو کلو کې رواج دي چې په وخت د نکاح او د واده کې هغه کارونه مونږ کوو. دې باره کې د شریعت څه حکم دی؟ الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټولو خوشحالۍ د شریعت مطابق کړي او الله تعالی دې موږ توفیق را نصیب کړي چې موږ داسې کارونه په دنیا کې وکړو چې هغې سره زما او ستا قبر او آخرت او الله تعالی سره ملاقات د کامیابو شي. بعضې خلکو داسې وي چې هغه د دې شیونو اړو پروا نه کوي او دا شیونه ورته ګپ شپ ښکاري. هغوی دپاره د خسران او د تاوان خبره ده، ځکه زموږ او ستاسو ورتلل رب العالمین ته دي. بیګا درس کې مونږ وویلي وایي انسانه چې هر څه کې الی الله مرجعکم، هذا صراط علی په ما د لار ده، واپسې د ما ته ده، حساب به در سره زه کوم. دا یاد وساته که ته تود یو که ته سپین، که ته عرب یو که ته عجم، که هر څوک کې ته واپسې د رب العالمین ته ده او الله به سره د ذرې ذرې حساب کوي او الله تعالی نه ته بچ کېدی نه شي او نه ته تښتېدی شي. کامیاب هغه دی چې شریعت باندې ځان پابند کړي او د شریعت پوهه او خصوصا کم مسائل چې ورته معلوم نه وي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون باندې عمل وکړي، خپل ځان پوهه کړي او د هغې مطابق عمل وکړي. دا نه پوهېدل یا د مسلې باندې ځان نه پوهول دا ګوره سبا عند الله او چې د الله تعالی د عدل د حشر په میدان کې ولاړې هلته په دې نه خلاصېږي. فلا تلوموني ولوموا انفسکم، بیا به ځان ملامته کې بل چا باندې خپله ملامتیا مه وایه. اصل مسله په ودونو کې هغه دا ده، بلکې دا څو قیدي کلیې واورئ. شریعت کې اوله مسله دا ده لا ضرر ولا ضرار، ضرر به چاته نه رسي او نه به تا ته څوک ضرر در رسوي. دویم قرآني قاعده دا ده چې ولا تسرفو، اسراف به نه کوي. درېیمه قاعده دا ده اصل په اشیاو کې هغه اباحت دی. هر چې نکاح دا واده کول دي، د نکاح کولو د پاره خپل آداب دي طریقه ده، لیکن یو اهم خبره په نکاح کې چې د احادیثو نه معلومیږي هغه تشهیر دی او مختلفو احادیثو کې نبی پاک علیه السلام حکم کړی دی د تشهیر چې واده مشهور کوي، واضح کوي، خلق خبر کوي، خلکو کې ښکاره کوي. ولو بالدف لفظ یو حدیث کې راغلی اگر کاغه چامبه وي خاص شی وي چې ماشومان وي تاسو ته به معلوم وي. نو تشهیر د پاره کته په کور باندې لیټونه ولګي یا د هغې دپاره څه لږې غوندې پټاخي یا ډزې وکړي، لیکن خبره به هغه قدرې قیدي چې ولا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ضرر به چاته نه رسي. هسې نه چې ستاسو پټاخو سره څوک ویریږي. بعضې اوقاتو کې داسې هم شوي دي چې معمولي ډز د وجې نه چا باندې د زړه حمله راغلې ده، بلډ پریشر یې اوچت شوی دی، شوګر یې کم شوی دی او هغه بیمار شوی دی یا خدای مکه هغه وفات شوی دی، نو بیا ستا دپاره خبره ده نه ده، ستا دپاره بیا دا د خطرې خبره ده. او بل اهمه خبره ولا تسرفو، اسراف هم په دې اشیاو کې نه کوي. دومره اندازې سره وکړه چې نه پکې اسراف راشي او نه پکې بل مسلمان ته ضرر وشي. نو دا اشیاء مباح دي، که معمولي غوندې بلفونه دې ولګول یا پټاخي دې پکې څو ماشومانو ډز کړي چې تشهیر وشي، ګاونډ کې پته ولګېږي چې هلکه واده دی. ولیمه مسنون عمل دی، پکار ده چې هغه په ښې طریقې سره وشي. نور اسراف کول یو به د وچې شیخان د ځان نه جوړه چې هر شی حرام او هر شی ناروا. شریعت موږ ته یو حده پورې په بعضې اشیاو کې اجازت راکړی دی، اصل په اشیاو کې اباحت دی تر څو چې یو شي منع نه ده راغلي. نو لہذا تشهیر په حکم کې دا بالکل جایز دی او تشهیر دا حکم د شارع دی. نو لہذا نه ضرر ورکوه بل مسلمان ته او مه پکې اسراف کوه. انشاءالله ستا دپاره دا جایز دی. لږ مقدار کې ډزې کول، لږ مقدار کې پټاخۍ لوزول یا په کور باندې باتۍ بلفونه وغیره لګول چې کم از کم په کلي او علاقې کې خو دا خبره عامه شي د فلانکي د زوی او د فلانکي د لور نکاح وشوله او دا خبره عامه او مشهوره شي. دا بالکل د شریعت د حکم مطابق به انشاءالله جایز وي. لیکن هغه هوښیاران خبره کوي چې تاسو به نوک کې سوک نه ځایوئ. نن اکثره که مونږ د الله تعالی د حدودو نه
تجاوز کو بار بار الله فرمای تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي د الله تعالی حدود کې به چون چرانه کوي يهود او نصارا د افراد او تفرید د وجنه تباہ برباد شو چا په دین کې نهایت زیاتی وکړه چا په دین کې نهایت سختی وکړه نه اعتدال توسط کوا خیر الامور اوسطها درمیانه چلیگا مډیر سختی کوا چې ارڅوک ګناګار او ارڅوک کافر او مزیته نرمی کوا چې ګناګار سره په خپلم کې نه او پروانه کې بیا به خراب شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین